درانه دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم. ډېره خوشحاله یم چې چین ته کتنه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې کوم. راځئ په نننۍ پروګرام کې را سره د چین د شینجیانګ ویور کورواکي سیمې د مرکز اورموچي ښار سایل وکړئ. د شینجیانګ نړیوال لوی بازار چې په اورموچي ښار کې دی په 2003 کال کې جوړ شوی او پیمانه یې په نړۍ کې ډېره لویه ده. په دغه بازار کې رنګارنګ تولیدات، په زړه پورې هنري نندارې او خوندور خواړه سیلانیانو او مشتریانو ته برابرېږي. دغه بازار د شینجیانګ د سیلانیزو چارو یوه نمونه بلل کېږي او هم یې د شینجیانګ د کړکۍ نوم خپل کړی دی. که څوک د دغه بازار سیل کوي نو هر ځای به یې منظمې خټۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه تر سترګو کېږي چې همدا د شینجیانګ د قومي ځانګړتیاوو څرګندوی کوي او خلک د ورېښمو لرغونې لارې سمسورتیا ترې احساسولی شي. دغه بازار د سیلانیانو او مشتریانو ډېر خوښیږي او په چین او حتی په نړۍ کې یې شهرت خپل کړی دی. د سیلانیزو چارو د شمیرنو د لوی ډیټا سیستم او د ټولپوښتنو شمیرې ښیي چې په تېر 2023 کال کې په شینجیانګ کې د چیني او بهرنیو سیلانیانو عمومي شمیر 265 میلیونه او 440 ته رسیدلی چې دغه شمیر د 2022 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 119 زیاتوالی ښیي او په همدې کال کې یې بیا د سیلانیزو چارو عمومي ګټې 290 میلیارد او 215 میلیونه یونو ته رسیدلي چې دغه شمیر د 2022 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 226.3 زیاتوالی ښیي. په دې جملې کې یې د سیلانیانو شمیر نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. قدرمنو دوستانو، څنګه آیا د ښکلي شینجیانګ مو خوښ شو؟ له کتلو مو مننه کوم. د خدای په امان.